اوکے صاحبانو نن مونږه انډرسټینډ کوو کین او کوډ. اول په خپل ذهن کې دا خبره کېده چې کین او کوډ دا دواړه د صلاحیت لپاره یا د گنجائش لپاره استعمالیږي، یعنی د ایبیلیټي یا د کیپیسټي لپاره مونږه کین او کوډ استعمالو. اوس کین به په کوم ځای کې استعمالو او کله به استعمالو، او کوډ چې دی هغه به کله او په کوم ځای کې استعمالو. نو ګوره کین چې دی دا د پریزنٹ د موجوده وخت د ایبیلیټي یا د کیپیسټي لپاره استعمالي. په مونږ کې په موجوده وخت کې په پریزنٹ کې چې د کم کار کولو صلاحیت دی، کم کارونه مونږه په پریزنٹ کې کولی شو، تاسو کم کارونه کولی شئ، په تاسو کې د کمو کارونو کولو صلاحیت دی، نو د هغې دپاره مونږه کین استعمالو. او کوډ چې دی دا د پاست د ایبیلیټي دپاره، د تیر شوي وخت د صلاحیت دپاره، د تیر شوي وخت د گنجائش دپاره استعمالیږي. یعنی په تیر شوي وخت کې په مونږ کې د کمو کارونو کولو صلاحیت وو، په تاسو کې د کمو کارونو کولو صلاحیت وو، نو د هغې دپاره بیا مونږه کوډ استعمالو. د دې ځای پورې خو پوه شوې که نه؟ اوس مونږه اول په ډیټیل سره کین انډرسټینډ کوو او بیا د هغې نه بعد کوډ انډرسټینډ کوو. ګوره کین چې دی نو دا خو اول مونږه په دې خبره باندې پوه شو چې دا د پریزنٹ یعنی د موجوده وخت د صلاحیت لپاره استعمالیږي، یا د موجوده وخت د ایبیلیټي یا د کیپیسټي لپاره استعمالیږي. ګوره ځان ته لږ ونته کې آسان کې ټیک ده، صحیح به پرې پوه شئ. ګوره چې د پښتو د جملو په اخر کې څه راغلی وو؟ شم، شی او شي. نو پوه شئ چې تاسو به بیا د دې دپاره څه استعمالوئ؟ کین به استعمالوئ. لکه د مثال په طور باندې زه وایم چې زه انګلیش ویلی شم، ته انګلیش ویلی شي، هغه انګلیش ویلی شي. نو تاسو وګورئ د پښتو د جملو په اخر کې څه راغلی دي؟ شم، شی، شي. نو تاسو به د دې دپاره بیا کین استعمالوئ. او د اردو د جملو په اخر کې کو چری راغلی وو سکتا ہے، سکتی ہے، سکتے ہے یا سکتا ہے. لکه مثال په طور باندې میں انگلش بول سکتا ہوں، وہ انگلش بول سکتی ہے، تم انگلش بول سکتے ہو یا ہم انگلش بول سکتے ہیں. نو چې د اردو د جملو په اخر کې سکتا ہے، سکتی ہے یا سکتے ہے راغلی وو یا سکتا ہو راغلی وو، نو تاسو به د هغې دپاره بیا کین استعمالوئ. در دې ځای پورې خو پرې پوه شوې که نه؟ اوس آسان شو، سمپل شو. اوس وکې دی ګلابه چې کله تاسو کین استعمالوئ نو د کین سره به عموما تاسو د ورب فرست فارم چې دی هغه به استعمالوئ. ټیک ده؟ د کین سره به د ورب کوم یو فارم استعمالوئ؟ فرست فارم چې دی هغه به استعمالوئ. بالکل سمپل دی، ایزی دی. اول به تاسو چلو کې اول به ولګوئ سبجیکټ، د سبجیکټ نه بعد به بیا تاسو څه ولګوئ؟ کین، بیا به پسې د ورب فرست فارم او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. لکه مثال په طور باندې چې زه وایم چې زه انګلیش ویلی شم، شم پکې راغلی دی که نه؟ یا میں انګلیش بول سکتا ہوں، نو سکتا ہوں پکې راغلی دی. نو تاسو به د دې لپاره بیا څه استعمالوئ؟ کین به استعمالوئ. چې زه وایم چې میں انګلیش بول سکتا ہوں نو آئی کین سپیک انګلیش. دغه شانتې ته انګلیش ویلی شئ، شی راغلی دی، یا تم انګلیش بول سکتے ہو، نو سو سکتے ہو راغلی دی، نو کین به دې دپاره بیا استعمالوئ. نو سو یو کین سپیک انګلیش، یعنی په ما کې د انګلیش ویلو صلاحیت شته نو آی کین سپیک انګلیش. په تا کې د انګلیش ویلو صلاحیت شته نو یو کین سپیک انګلیش. دغه شانتې هغه انګلیش ویلی شي، هی کین سپیک انګلیش، مونږ انګلیش ویلی شو، وی کین سپیک انګلیش. هلکان انګلیش ویلی شي، بوایز کین سپیک انګلیش، جنکې انګلیش ویلی شي، ګرلز کین سپیک انګلیش. زه موبایل فون استعمالولی شم، آی کین یوز موبایل فون. زه کرکټ کولی شم، آی کین پلی کرکټ. ته فوټبال کولی شي، یو کین پلی فوټبال. دغه شانتې زه ګانه ویلی شم، آی کین سینګ سانګ. ته ګانه ویلی شي، یو کین سینګ سانګ. ها ته ګاډی چلولی شي، یو کین ډرایو کار. هغه موټر سایکل چلولی شي، هی کین رایډ موټر بایک. آسان دی؟ ویری ګډ.
دا ټول زمونږه د موجوده وخت د صلاحیت د ظاهرولو دپاره مونږ دا سنټنسز چې دی هغه استعمال کړئ. اوس چې په موجوده ټایم کې په مونږ کې د یو کار کولو صلاحیت نشته، په تاسو کې د یو کار کولو صلاحیت نشته، نو د هغې دپاره به بیا مونږ څه استعمالو؟ کین ناٹ به استعمالو. او د کین ناٹ شارټ فارم چې دی هغه څه شی دی؟ کانټ. څوک دا کانټ وایي او څوک کینټ وایي. ټیک ده؟ نو د موجوده ټایم کې چې په مونږ کې د کم کارونو کولو صلاحیت نه وي، نو د هغې دپاره مونږه نیګیټیو سنټنسز استعمالو، یعنی مونږه کین ناٹ یا مونږه کینټ یا کانټ استعمالو. ټیک ده؟ او د دې سره به هم د ورب چې دی هغه فرست فارم لګي. یوه خبره به صرف په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې کله تاسو کین ناٹ استعمالوئ نو دا به تاسو یو ځای لیکئ. کین او ناٹ په د یو بل نه جدا جدا نه لیکئ، تاسو به کین ناٹ یو ځای لیکئ. کلیر دی؟ ښه، د دې سټرکچر به څنګه نو اول به تاسو څه ولګوئ؟ اول به سبجیکټ ولګوئ، بیا به کینټ، کین ناٹ یا کانټ به ولګوئ. د هغې نه بعد به پسې ورب ولګوئ او د ورب به کوم یو فارم وي؟ فرست فارم. او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. چې زه وایم چې زه انګلیش نشم ویلی، ټیک ده؟ نو څه به وایم؟ I can't speak English یا I cannot speak English یا I can't speak English. ټیک ده؟ دغه شانتې ته انګلیش نشي ویلی، You can't speak English. هغه انګلیش نشي ویلی، He can't speak English. زه کالج ته نشم تللی، I can't go to college. هغه کالج ته نشي تللی، He can't go to college. زه موبایل فون نشم استعمالولی، I can't use mobile phone. زه کرکټ نشم کولی، I can't play cricket. ته فوټبال نشي کولی، You can't play football. پوه شوې ګله په دې باندې؟ ویری ګډ. ښه، اوس چې دی چې کله مونږه د چا نه تپوس کوو چې آیا ته دا کار کولی شي او که نشي کولی، د هغه د ایبیلیټي په باره کې، د هغه د صلاحیت په باره کې ترنه مونږ تپوس کوو، نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به بیا د هغې دپاره انټراګیټیو سنټنسز چې دي هغه به استعمالو. او انټراګیټیو سنټنسز کې به مونږ څه چل کوو؟ نو اول به مونږه کین ولګو، بیا به د هغې نه بعد سبجیکټ ولګو، بیا به پسې ورب او د ورب کوم یو فارم؟ فرست فارم. بیا به پسې آبجیکټ او په لاس کې ساین آف انټروګیشن یا کوېسچن مارک. لکه زه وایم چې آیا ته انګلیش ویلی شي؟ په تا کې د انګلیش ویلو صلاحیت شته؟ نو سو کین یو سپیک انګلیش؟ آیا هغه انګلیش ویلی شي؟ کین هی سپیک انګلیش؟ آیا ته ګاډی چلولی شي؟ کین یو ډرایو کار؟ آیا ته موټرسایکل چلولی شي؟ کین یو رایډ موټربایک یا موټرسایکل؟ آیا هغه کرکټ کولی شي؟ کین هی پلی کرکټ؟ آیا هغه بیډمنټن کولی شي؟ کین شي پلی بیډمنټن؟ آیا ته انګلیش لیکلی شي؟ کین یو رایټ انګلیش؟ پوه شوې ګله په دې باندې؟ نو چې کله تاسو د چا نه د صلاحیت په باره کې تپوس وکړئ یا ستاسو نه څوک د صلاحیت په باره کې تپوس وکړي، مطلب په کین کې د نه تپوس وکړي او تاسو د هغې جواب په یس کې ورکوئ، نو دا سټرکچر، او چې په نو کې نو دا سټرکچر. لکه د مثال په طور باندې زه ستاسو نه تپوس وکړم چې کین یو سپیک انګلیش، نو ستاسو جواب به یس یا به نو وي. نو یس آی کین سپیک انګلیش، او چې نو نو آی کینټ سپیک انګلیش. کین یو پلی کرکټ؟ Yes, I can play cricket. No, I can't play cricket. Can you go to college? Yes, I can go to college. No, I can't go to college. Can she sing songs? Yes, she can sing songs. No, she can't sing songs. Can she dance? Yes, she can dance. No, she can't dance. پتہ کیسے ګران دی ګلابه؟ مین پرابلم چې کوم دی هغه دا دی چې مونږ په دې باندې پراکټس نه دی کړی، نو د دې په وجه باندې زمونږ په خوله باندې دا کین، کیناټ یا کینټ یا کانټ دا سم نه راځي. تاسو په لږ وخت کې پراکټس وکړئ، بیا به انشاءالله تاسو هم په دې باندې خوله عادت شي. ټیک ده؟
اوکے اول په دې باندې پریکټیس کو چې مطلب تاسو د یو بل نه د دې صلاحیتونو په باره کې تاسو وکړئ چې آیا تاسو دا کار کولی شئ او که نه شئ کولی بیا د هغې نه بعد چې دی کوډ چې دی هغې له راځو بیا کوډ انډرسټینډ کوو ټیک